ویناو په حساب وروستی ویناول ښاغلی عبدالله جان احسان به خپل مقاله یا وینا تاسو دوستانو ته وړاندې کړي. عبدالله احسان. بسم الله الرحمن الرحیم. غونډه او سیمینار د پښتون لیکوال، ژورنالیست او د افغانستان د چارو د څېړونکي ښاغلي ارواښاد زرملوال په اړه وه. دوستانو بېلابېلې ښې خبرې وکړلې، ښو اړخونو ته اشاره وکړله، ځینې هغه اړخونه یې راوسپړله چې هغه پریشان تر اوسه پورې موږ ته نه و معلوم. د ټولو د کور ودان وي د خبریال ډاټ کام د ویبپاڼې د مسؤل ښاغلي میرویس افغان او د ټولو هغه نور همکارانو چې د دوی سره یې په دې نننۍ غونډه کې د دې غونډې په جوړولو کې په بېلابېلو برخو کې همکاري کړې ده. د هغوی ټول یې کور ودان چې د خپل یوه مسافر پردیس او تر یوه حده د پامه غورځېدلي لیکوال پر مړینه باندې هم په خپل وخت کې ویر وکړي او هم یې د هغه څخه وروسته تر یوه حده پورې د هغوی حق په ځای کړي. خدای دې موږ او نورو ټولو ځوانانو ته هم دغه وس ورکړي چې خپل درانه وساتي او درانه یاد کړي. د زرملوال صاحب په اړه زه فقط غواړم دوه درو ټکو ته په لنډ ډول سره اشاره وکړم. اول دا چې د هغه دغه کومه پښتونولي چې وه، هغه پښتون سړی و، یو ستر سړی و، غټ سړی و. دوستانو به ډېرو له نږدې لیدلی، خو له نیکه مرغمه هم لیدلی و، مجلس مې ورسره کړی و، ټلیفوني بېلابېلې خبرې مې ورسره کړې وې. هغه لکه څنګه چې په قد و قامت باندې خدای څو ونې غټ پیدا کړي وو، د هغو ونې غټ فکر خدای تعالی ورکړی و. دا د خدای تعالی پیرزویونه دي پر یو چا باندې چې د هغه نظر، د هغه لیدلوری، د هغه د وینا په منځ کې چې بیا څه وه، څه محتوا او پیغام چې و، هغه ټول ډېر پراخ و. هغه ډېرې اوږدې خبرې ما ورسره کړي چې مخامخ او په ټلیفون او ایمیل باندې ډېر ژر نه وارخطا کېدي. که څه هم چې دوستان وایي چې ځینې پوښتنې به یې همیشه لرلې چې دا به څنګه سي، خو مګر په حقیقت کې داسې و چې هغه لکه بې باوره کېدی نه، ناهیلي سوی تر اخره پورې نه و. تر اخره پورې هغه په امید او په هیله باندې کار کوه او نورو ته یې هم د تشویق او د هڅونې یو ډول درس او پیغام ورکاوه. زه دغه د پښتونولي یوه بېلګه تاسو ته ووایم. شاوخوا یو نیم کال یا 2 کاله مخکې چې د ډیورنډ د منحوسې کرښې پر ضد د احتجاج یوه غونډه په لندن کې جوړه سوې وه، نو موږ په اروپا کې په جرمني، هالند، بلجیم او نورو هېوادونو کې د ښاغلي زرملوال صاحب د خوا څخه بلل سوي وو چې راسو او په دغه احتجاج کې موږ هم برخه واخلو او د دوی د غږ سره خپل غږ غبر کړو. شپه ور راورسېدلو، زموږ د ډېر ټینګاره سره چې زرملوال صاحب ته مو ویله چې ناوخته رسېږو، ستاسو صحت او د هغه وخت مناسب نه دی، تاسو ارام وکړئ، سبا به ګورو. زرملوال صاحب موږ ته د شپې تر 2:30 بجو پورې انتظار او ویښ پاتې شو، زموږ د ټول هغه ټینګار سره چې موږ نه غوښتي چې دغه تکلیف او آزار به درته ورکړو. د خپل کوره څخه ډېر لرې په پښو راغلی و. موږ به پر ټلیفون سره په تماس کې، یو وخت موږ فکر کاوه چې د خپل کور مخ ته ولاړ دی. نه، دی د خپل کور مخ ته ولاړ نه و، دی د پښتني دود او دستور پر اساس باندې د خپل کوره څخه ډېر وړاندې زموږ وهرکلي ته راوتلی و. همدا ډول چې کور ته ورسره ولاړلو، د ده هغه د میلمه پالنې او د پښتونولۍ د ده هغه په اصطلاح زموږ هرکلی چې په څه ډول سره ده کاوه، دا داسې نه و لکه یوه ډېر ستر مشر ته چې یو کشر راځي، بلکې دا داسې و لکه یو ډېر کشر او یو عسکر خدمتګار ته چې یو لوی مشر راځي. موږ کشران، ځوانان او موږ نه پوهېدلو چې ولې زرملوال صاحب داسې کوي. خو په اخر کې چې موږ پوه شولو په حقیقت کې ارواښاد زرملوال صاحب د ده عادت خدای تعالی داسې جوړ کړی و او یا خپله دا هڅه کوله چې په خوله ډېرې د پښتونولۍ باټې و، غټې خبرې و، دا ونه ولي چې پښتونولي یا زه پښتون یم یا زه داسې کوم. ده په عمل کې په حقیقت کې موږ ته د پښتونولۍ یو ډول درس راکاوه چې پښتونولي دغسې کېږي. میلمه پالنه د پښتونولۍ د اساساتو او د اصولو څخه ده
که تاسو سبا په داسې یو ځای کې راځئ او غواړئ د دې دعوه کوئ چې موږ پښتانه یو او موږ باید څنګه پښتونولي عملي کوو یا پښتونولي یعنې څه نو د بې له دې چې دا څه په خوله ووایي موږ ته ګام په ګام په عمل کې د پښتونولۍ درس راکوي په هغه 2 ورځو کې یا په هغه 2 شپې یوه ورځ کې چې موږ دلته په لندن کې وو د ډېر څه سره مخامخ سولو د ځینو ستونزو سره ناخوالو سره مخامخ سولو په هغه غونډه کې چې ښاغلي ډاکټر صاحب سعادت یې جوړه کړې وه ځینې ډېرې غټې تخنیکي ستونزې درلودلې په هغه وخت کې هم د موږ ته د زغم درس راکاوه چې کله که څوک د پښتونولۍ کله که څوک د خپل ولس د خپل ملت د بدې ورځې پر ضد د غږ پورته کولو یوې ارزښتناکې موضوع ته ځي هلته دغه ځینې وړې خبرې ځای نه لري دا باید یاد یې نیسي زه څوک یم هغه څوک دی چا چاته څه وویل په حقیقت کې دا ټول هغه څه وه چې د زلملوال صاحب په اصطلاح هغه د پښتونولۍ درس و چې خصوصا ماته او زما هغه انډیوالانو ته یې راکړي چې انشاءالله موږ به تر ډېره ځای پورې هم یادوو او هم به کوشش کوو چې خپل هم بې له دې چې په خوله یاد کړو په عمل کې نورو ته وښیو د ملت پالنې یوه بېلګه هم تاسو ته په لنډ ډول زه وایم د ارواښاد زلموال ملت پالنه بیا پټه نه وه هغه بیا برعکس وه د پښتونولۍ د هغه کردار څخه چې ده کوه ده لکه څنګه چې د خپل هیواد د خپل لر او بر پښتون قام افغان ولس په در چې څومره ځورېدی هغه یې بیا نه پټول هغه یې په هماغه شکل سره لیکله لکه څنګه چې یې فکر کاوه لکه څنګه چې ځورېدی په لیکنه کې په اثارو کې خصوصا د ځینو خاصو بدو ورځو یا تراژیدیو چې په افغانستان کې ځینې غمیزې به راتللې په هماغه وخت کې به دا هغه څه لیکل چې نورو خلکو به هغسې نه لیکله زموږ ځینې خلک د دې امید څخه چې که سبا په یو ځای کې ځای پیدا کړي چوکۍ پیدا کړي د دې دپاره چې سبا یو څوک ځینې خوا بدې نه سي که په زړه کې یو څه وي خو نه غواړي چې په قلم باندې هغه یو چاته ورکړي خو زلملوال صاحب داسې نه و هغه به ښایي چاته تم هم نه لرله هغه په حقیقت کې د خپل ولس درد څنګه چې فکر کاوه هماغسې انتقالاوه زما هیله د ځوانانو څخه هم دغسې ده چې د خپل وطن خدمت د خپل وطن د آبادۍ لپاره کوم فکر چې کوي په دې کې باید چې محافظهکاري تر دې اندازې پورې ونه کړي چې د خپل وطن ملي ګټې او ارزښتونه پکې زیانمن سي لکه ښاغلي ما بارز چې په خپل راپور کې هم په یوه برخه کې دغه خبرې ته اشاره کړې وه زلملوال صاحب خصوصا ځوانانو ته د وطن پالنې او د وطن د راتلونکي په اړه ډاډ ورکاوه زه یوه لنډه بېلګه تاسو ته وایم نه پوهېږم ستاسو پر مهال میرویس افغان اشارې کولې که یوازې په ما وس رسېږي زه بیخي دې خواته نه ګورم د دوی د وطن پالنې او دغه د خصوصا ځوانانو ته د تشویق او د ځوانانو د مورال د غښتلي کولو بېلګه زما سره شته چې په خپله د ارواښاد زلموال صاحب د هغې شپې کیسه وه چې موږ ته د په کور کې وو د ډیورنډ جرګې په اړه د ډیورنډ په نامه چې بېلابېلې غونډې ناستې تلویزیونونو کې دا کېږي په دې مو خبرې کولې او پر حقایقو مو خبرې کولې چې پر کاغذونو مطبوعاتو کې څه اورو حقیقت څه دی ولس څنګه دی پرون نن سبا کېدای شي زما خبرې او زما پوښتنې به یو ډول د ناهیلۍ غوندې وې د زلملوال صاحب په ذهن باندې نو زلموال صاحب ویله چې ته خو لا زلمی یې ته خو لا ډېر ځوان یې زه په دې بوډا حالت په دې کږه مړه او په دغه سابندي او په دغه مریضي کې لا اوس هم ناهیلۍ سوی نه یم اوس هم زه دا باور لرم چې زه به په دې کږه ملا باندې په دې لږ ژوند کې چې ښایي زما پاتې د افغانستان د ازادۍ د بیرغه سره په لره بر افغانستان کې د یوه سر څخه بل سر ته ځو او د ځوانانو په منځ کې به د ګوادر پر غاړو باندې اتڼونه کوو د ازادۍ جشنونو په اتڼونه کوو ډېره مننه له عبدالله جان سنم مننه